د شهزاده او سوالګر د غږیز کتاب 14مه برخه. آیا ته رښتیا پادشاه یې؟ شهزاده په تت او نیولي آواز ورته وویل: هو. د کوم ځای؟ د انګلستان. د انګلستان؟ نو اتم هنري مړ شوی دی. هو، بدبختانه هغه مړ شو. زه یې زوی یم. زاهد چې لاس یې موټ کړی و او تنده یې غوټې غوټې و، په یوه خیس پر پښو ودرېد او په ډېر خشم یې وویل: آیا ته خبر یې چې د کلیساو څخه زموږ شړونکي ستا پلار اتم هنري و؟ دا چې شهزاده ځواب ورنه کړ، نو زاهد یې په اندېښمنه څېره مخ ته ځیر شو او د منظمې څاه کښنې ته یې غوږ شو. بیا یې له ځانه سره وویل: بیده شو. څونه ژور خوب یې دی. ناڅاپه د بوډا په مخ کې د یوې غوسناکې خوښۍ آثار پیدا شول. د خوبه ولې شهزاده پر شونډو مسکا نڅېده. زاهد یې بیا څېرې ته وکتل او ویې ویل: هو، لا بیده دی. واقعا ډېر خوشبخته دی. پاڅېد، د کوډلې تر څنګ د یوه شي پر لټولو بوخت شو. کله کله به راستنېده، د خپل مېلمه ځای به یې تر نظره تېراوه او بیرته به یې پلټنې ته ادامه ورکوله. آخر یې خپله ورکه وموندله. د پلټنې څخه د راستنېدنې پر مهال یې یو زنګي، چاقو او د ډبرې یوه ټوټه په لاس کې راوړه. راغی، د اور تر څنګ کېناست او په داسې حال کې چې تر شونډو لاندې اواز زمزمه کول، د چاقو تیره کولو ته یې ملا وتړله. د باندې ډېر توند باد لګېد. د ځنګله د ونو ښاخونه یې پر خبرو او نڅا راوستي ول. دښتې او کورنیو موږکانو د کوډلې له غارو څخه سرونه را ایستلي وو او له اور سره د ناست بوډا له زغمه ډک حرکات یې ننداره کول. زاهد شیبه په شیبه خپل کار ودراوه. د چاقو پر څنډه یې ګوته تېروله او تر شونډو لاندې یې وویل: ښه، په خوند تېره شوی دی. ډېر ښه خوړل کوي. هغه د وخت په کیسه کې نه و چې په ډېر دقت او په ټول حواسو یې خپل کار مخته وړی. کله کله به خپلو ناوړه اندېښنو په مخه کاوه او ویل به یې: د پلار قدم یې زموږ لپاره ډېر بدمرغه و. اوس یې هم ځای د جهنم اور دی. بدبختانه چې زموږ د منګولو څخه وتښتېد او مرګ ته په غېږ ورغی. خو شکر دی چې د دوزخ د ابدي عذابه خلاص نه شو. خپل غږ یو څه لوړ کړ او ورته یې وویل: د دې ټولو مصیبتونو مسؤل یې پلار دی. که هغه نه وای، زه به اوس مقربه فرشته نه بلکې پاپ وای، لوی پاپ. شهزاده پر خپل ځای سره واوښت. بوډا له څپایې پاڅېد او د هغه بستر ته ورنږدې شو. اړخ ته یې ګونډه ووهله. چاقو یې پورته کړ او د یوې شېبې لپاره یې همداسې جام پاتې شو. بیچاره ماشوم یو ځل بیا سره وښورېد او سترګې یې پرانستې، خو بیرته په خوب کې غرق شو. زاهد څو شېبې سترګې پکې وګنډلې. ورو یې خپل وسلوال لاس وښوراوه او راکښته یې کړ. له ځانه سره یې وویل: شپه تر نیمایي اوښتې بولم، خو د ملک باید خو د هلک غږ باید پورته نشي، ځکه شاید کوم لاروی یې واوري. که څه هم دا یو ډېر کمزوری احتمال دی. بوډا پاڅېد او د کوټې په کونج کې د یوه شي پر لټولو بوخت شو. د ټوکر له یوې زړې ټوټې او رسۍ سره یو ځای راستون شو. په احتیاط یې د شهزاده پښې وتړلې او بیا یې د لاسونو د تړلو هڅه هم پیل کړه. خو هر ځل به شهزاده طبیعي غبرګون ښوده او لاسونه به یې یو له بله لرې سره ایښودل. زاهد پر نهیلي کېدو چې ناڅاپه شهزاده خپل لاسونه یو پر بل سربیره کېښودل. زاهد همدم غنیمت وباله او سملاسي یې ټینګ ور وتړل. په همغه زغم د شهزاده تر زنه ټوکر ورلاندې کړ. دواړه سرونه یې سر ته یوړل
او کلکه غوټه یې ورکړه. وروسته یې د ټوکر پاته برخه خولې ته ورکش کړه او دومره ټینګ یې وتړله چې شهزاده نور له خولې خوځولو ووت. خو لا هماغسې په خواږه خوب ویده و. هندن د شهزاده د ژغورنې په هڅه. زاهد د شهزاده د بستر له اړخه د پیشي غوندې ډیر ورو او آرام لا ولاړ شو. څوکۍ یې له اور سره کېښوده، پرې کېناست. لمبو یې پر مخ رڼا پاشله. شلېدلې او له کینې ډکې سترګې یې په شهزاده پورې ګنډلې وې. د اور رڼا یې سترګو ته ځانګړې ځلا بخلې وه. د شیبو تېرېدو ته یې هېڅ پام نه و. د خندا په دود سره تللو شونډو کې یې څېره د یوه ځناور په شان ناوړه او بدرنګه کړې وه. په ټولو حواسو خپل ښکار ته ځیر و. چاقو یې پر ډبره تېراوه. دا شیبه هغې ویرونکې غڼې ته ورته و چې یو بدبخته مچ چې په خپلو تارونو کې ایساره کړی او په قهر یې وینې زبېښي. ګړی وروسته یې پام شو چې د شهزاده سترګې سره بیرته شوې او په ویره چاقو ته ګوري. بې له دې چې وښوري او یا هم چاقو ودروي، په همغه حیواني مسکا یې پر خبرو راغی. ویې ویل: ای د اتم هنریزو، آخري دعا دې وکړه. شهزاده د خپلو پښو او لاسو خلاصولو په هڅه کې شو. تر خوله یې یوه خپه چیغه راووته چې زاهد د خپل سوال ځواب وباله او ورته ویې ویل: ډېر ښه. دعا ته دغسې کش ورکه، ډېر ژر به د ازلي قاضي سره مخامخ شي. شهزاده له ډاره سره ولړزېد. د مخ رنګ یې والوت او یو پلا یې بیا د رسۍ خلاصولو ناکامه هڅه وکړه. خو احمقانه هڅه وه. خبیث بوډا سر وښوراوه. په همغه شیطاني خندا یې خپل ښکار ته وکتل. د چاقو تیره کولو ته یې لا زور ورکړ. کله به یې شهزاده ته وویل: دعاوې کوه، لاس مه ځینې اخله. همدا اوس به د ابدي قاضي دربار ته ولاړ شي. شهزاده د وروستي ځل لپاره لاس او پښې ووهل او چې نهیله شو، تر خوله یو غږ ووت. نور چوپ شو. سترګې یې له اوښکو ډکې شوې او پر اننګو راوښویېدې، مګر د زاهد په ډبرین زړه یې اغېز نه شوای کوی، ځکه هغه خپله څه غوښتل چې سپېدې وچاودې او رڼا یې کوډلې ته راولوېده. زاهد په ویرونکې لهجه وویل: دا مسخرې به تر ډېره پورې دوام ونه کړي. سپېدې وچاودې او وخت تېر شو. ای د کلیساو د جلاد زو، اماده شه. که یې د لیدو تاب نه لري، سترګې پټې کړه. زاهد د همدې خبرې په اوږدو کې لاس اوچت کړ او د چاقو تیغ یې کرار د خپلې قربانۍ ستوني ته ورنږدې کړ. ناڅاپه د باندې غږ غوږ شو. زاهد پاڅېد او چاقو یې یوې خوا ته وارتاوه. شهزاده یې په خپل پوستین کې ونغاړه. ټول بدن یې لړزې واخیست او لار او ګودر ځینې ورک شول. غږونه چې قهر لورای پکې څرګندېده، وار په وار رانږدې کېدل، لکه د څو تنو ترمنځ چې په جګړه کې یو څوک د مرستې غوښتنه کوي. شیبه وروسته د یوه تښتېدونکي کس د پښو آواز تر غوږ شو. ناڅاپه د کوټې دروازه وټکېده. یو چا غږ کړ: د ټولو شیطانانو په روی دروازه را خلاصه کړه. د خدای څومره لویه مهرباني وه. هغه د هندن غږ و. شهزاده پر خپل خلاصون ډاډمن شو. شهزاده چې له قهره سور اوښتی و او نه پوهېد څه وکړي، له کوټې ووت او دروازه یې له شا پسې وتړله. د خبرو غږ واورېدل شو. شهزاده ښه ورته غوږ شو. وایې اورېدل چې هندن وایي: ای مقدس پلاره، زما سلام ومنه. راته ووایه چې هغه هلک چیرې دی؟ زما زوی چیرې دی؟ زاهد ځینې وپوښتل: کوم هلک ګران ملګري؟ اوهو پلار جانه، درواغ مه وایه. د بې ځایه جادوګرۍ څخه لاس واخله. زه د دې خبرو حوصله نه لرم. څه موده د مخه 2 مردار خورو غلو راڅخه وتښتاوه.
ما بل پسې راواخست او د دې ځای په څو قدمۍ کې مې ونیول، خو هغوی دلته راوستلم. هیله کوم مه درواغ راته وایه او مې هم په عذابه وه. ژر شه راته ووایه چې هغه هلک چیرې دی. اوهو، هغه کوڅه ګشتی هلک ښایي چې تېره شپه مې ولید او خپل ځای ته مې بوته. هغه مې نن په یو کار پسې ولیږه. ښه څه وخت راځي؟ آیا زه پسې ولاړ شم؟ نه، ته مه پسې ځه، همدا اوس بیرته راځي. ډېر ښه، زه همدلته ورته منتظر کېږم او لږ صبر وکړه. تا څه وویل؟ په یو کار پسې دې لیږلی دی؟ درواغ وایې پلاره، بیخي غټ درواغ. هغه د هر چا د خوا امر د ځان توهین بولي. که تا هم د کوم کار ورته ویلی وای، یا یې ګیره در څخه کښله او یا یې هېڅ په کیسه کې نه کېده. دا هېڅ امکان نه لري. زه هغه ښه پېژنم. په دې دنیا کې د هېچا خبرې ته غوږ نه ږدي. نو پلاره ته درواغ وایې. څه دې وویل؟ د هېچا خبرې ته غوږ نه نیسي. ته شاید رښتیا وایې، مګر زه هر څوک نه یم. زه انسان نه یم چې په هر چا کې حساب شم. څه شی؟ ته انسان نه یې؟ نو ته څه یې؟ زه دا یو راز دی چې باید ونه پاشل شي، خو پروا نه لري. ته باوري سړی یې. زه فرشته یم. د دې خبرې په اورېدا د هندن له خولې چغه ووته. تر لنډې چوپتیا وروسته یې وویل: نور باید حیران پاتې نه شم. زما زوی د هېڅ بشر خبره نه اورېدله، خو کېدای شي د فرشتې په خوله وکړي. دغسې نه ده؟ نو غوږ ونیسه او د آواز اورې. د هندن او بوډا د خبرو پر مهال شهزاده چې له سختې ویرې په اندامونو لړزه ګډه وه، هڅه وکړه چې په یو ډول خپل غږ تر هندنه ورسوي، خو پر خوله د راتاو ټوکر له امله ونه توانید چې په ډک ستوني چیغه ووهي. کله چې هندن وویل: غوږ ونیسه، د آواز اورې، شهزاده خپله هڅه لا ګړندۍ کړه چې له چوپتیا څخه په ګټه اخیستنه خپل خپ اواز د اورېدو وړ کړي. زاهد وویل: اواز دا د باد غږ دی. مالز هندن وویل: دغسې ده، باید د باد وي. مګر نه پلاره، دا د باد غږ نه دی. غوږ ونیسه، یو عجیب او غریب اواز دی. باید معلوم یې کړم. شهزاده د دې خبرې په اورېدا خوشحاله شو، خو ساه یې نوره د دې توان نه درلود چې د لا لوړ اواز په ایستلو کې مرسته ورسره وکړي. بیچاره سخت مایوسه شو. دا شیبه زاهد وویل: هو، زه یې هم اورم. ته چې هر څه بولې، خو زه وایم د ځنګله راځي. درځه چې معلوم یې کړو. دواړه له خونې لرې شول چې د هغوی غږونه د ځنګله د باد په ځواک کې ورک شول. شهزاده ته داسې ښکاره شوه لکه د یوې درنې چوپتیا په زندان کې چې را ایسار وي. شپې د ابدي ژوند په شان اوږدې تېرېدلې. شهزاده بیا یو غږ واورېد او داسې د پښو د ټکهاري خیال یې پرې راغی. د هندن غږ واورېدل شو چې ویل یې: زه نور انتظار نشم کوی. زوی مې کومې خوا ته تللی؟ ژر راته ووایه، پر دې خوا زه هم در سره ځم. اوهو، دا ته شاید تر دا نورو ډېر مهربانه یې، یا هم کېدای شي تر ټولو پرښتو بهتره یې. اوس دا راته ووایه. زه نور انتظار نشم کولی. زوی مې کومې خوا ته تللی؟ ژر راته ووایه، پر دې خوا زه هم در سره ځم. اوهو، دا ته باید تر دا نورو ډېر مهربانه یې، یا هم کېدای شي تر ټولو فرښتو بهتره یې. اوس دا راته ووایه چې دغه خر مې د خپل زوی دپاره راوستلی دی او پر دې قچره زه راغلی یم. اوس خر غواړي که قچره؟ زاهد ورته وویل: ته پر خپله قچره سپور شه، د خره قیضه هم سنبال کړه. زه پیاده در سره ځم. تر اوسه لا یو څه شیمه راکې شته ده.
زه نور انتظار نشم کولی. زوی مې کومې خواته تللی؟ ژر راته ووایه. پر دې خوا زه هم در سره ځم. اوهو، دا ته شاید تر دا نورو ډېر مهربانه یا هم کېدای شي تر ټولو فرښتو بهتره یې. اوس دا راته ووایه، دغه خر مې د خپل زوی لپاره راوستی او پر دې قچره زه راغلی یم. اوس خر غواړې که قچره؟ زاهد ورته وویل، ته پر خپله قچره سپور شه، د خره قیزه هم سنبال که، زه پیاده در سره ځم. تر اوسه لا یو څه شیمه راکې شته ده. یا دا خر به ته بیایې، زه په مټې د دې شوخې قچرې تر عهدې ووځم. ډېر شیطان حیوان دی. د قچرې د څو لغتو اوازونه پورته شول. شهزاده قچرې ته د هندن ښکنځل واورېدل. لږه شېبه وروسته د قچرې شوخۍ او پر شا یې د هندن د سپرېدنې چارې پای ته ورسېدې او دواړه وخوځېدل. بیچاره شهزاده په ډېره خواشینۍ د هغوی خبرې اورېدې چې ورو ورو ځینې لرې کېدې. له ځانه سره یې وویل، افسوس افسوس، مکار زاهد پر دې وتوانېد چې زما یوازینی دوست خطا باسي او راڅخه لرې یې کړي، مګر خامخا به بیرته راشي. په دې هیله شهزاده یو ځل بیا لاس و پښې وهل پیل کړل. آخر وتوانېد چې پر خپل مخ پروت او د ساکښنې خنډ پوستین ایسته کړي. ناببره یې د خونې دروازه خلاصه شوه. شهزاده چې له زیاتې ویرې یا عقل له لاسه ورکاوه، پر خپلې مرۍ د چاقو یخې حس کړه. سترګې یې پټې کړې او ځان یې تقدیر ته وسپاره. څو شېبې وروسته یې چې سترګې وغړولې، جان کانټ او هوګو یې سر ته ولاړ ولیدل. که یې خوله خلاصه او غږېدلی شوای، په لوړ اواز به یې د خدای شکرونه کښلي وای. هغوی په ډېره چټکۍ لاس او پښې ور خلاص کړل. تر څنګلو یې ونیو او په منډه یې د ځنګله خواته په ځان پسې کش کړ. خاینانه جنایت. د احمقانو پاچا یو ځل بیا ځان د غلو او قانون ماتونکو په منځ کې ولید. هر وار به د شهزاده اصلي دښمنانو جان کانټ او هوګو د رافلر له نشتوالي ګټه اوچتوله او هغه به یې سخت مسخره کاوه او ځوراوه. مګر ټول غله یو ډول نه ول، بلکې داسې کسان هم پکې موندل کېدل چې شهزاده پر ګران و. د عقل، پوهې او زړورتیا درنښت یې کاوه. په لومړیو 2 ورځو کې هوګو هڅه کوله پر شهزاده کړۍ راتنګه او له ژونده یې بیزاره کړي. یوه شپه کله چې ټول پر اور راڅرخېدلي او ماښامنۍ یې خوړله، هوګو قصداً پاڅېد او شهزاده یې پر پښه په لغته وواهه. 2-3 ځله یې شهزاده تله تېره کړه، مګر څلورمه پلا غوسه ورغله او په یوه کاري ضربه یې پر مځکه پلن کړ. د شهزاده په دې غبرګون ټول غله په تېره د هوګو حریفان ډېر خوشحاله شول. هوګو په داسې حال کې چې کپېدی تر پښو ودرېد. یو سوټه یې پورته کړ او د شهزاده خواته ور رهي شو. غله چابک پرې راتاو شول، شور ماشور یې جوړ کړ او د هوګو شهزاده د بریالیتوب پر سر یې شرطونه وتړل. د ډېرو په آن هوګو غښتلی و. هغه بدمرغه هم خبر نه و چې سیالي یې له ماهرو اروپایي استادانو څخه ګوی بازي، چوګان بازي او توره وهنه زده کړې او ډېر تکړه دی. شهزاده په سړه سینه دفاعي حالت خپل کړ او د حریف د لومړنیو ضربو مخه یې ونیوله او نور یې ور خونسا کړې. وروسته یې په سړه سینه او خورا بریالي انداز د حاضرانو په نارو او چغو کې پرله پسې بریدونو ته کش ورکړ. نږدې یو پاو وروسته هوګو له پښو ولوېد او په ډېر بد حالت کې سوټای له لاسه پرېوت او د جګړې له میدانه وتښتېد. غله ناڅاپه تر هلک لاندې شول او په اوږو کې یې واخیست. د هغه خوله له خندا ډکه وه. غلو له ډېره هیجانه زوک کړی و. د همدې چغو نارو په څپو کې شهزاده د رافلر تر څنګ کېناوه. د جنګي چرګانو پاچا لقب یې ورکړ. هغوی تر خپله منځه پر دې سره راضي شول چې نور به یې د بې عقلانو پاچا نه بولي او که هر چا په دې نامه ورغږ کړ
د غلو له ډلې څخه به وایستل شي. غله له ډېرو هڅو سره ونه توانېدل شهزاده په خپله ټولۍ کې شامل کړي. نوموړي په ډېر ټینګار له دندې سر غړاوه او هر شېبه یې د تېښتې په فکر کې و. یو ورځ د اشپز د نشتوالي له امله په زوره پخلنځي ته ولېږل شو، خو هغه هېڅ شي ته هم ګوتې ورنه وړې او بیرته سلامت راووت. په دې کار سره یې د غلو د مشرانو پام ځان ته راباړاوه. دا ځل یې له مسګر سره د مرستې پر دنده وګماره، خو نه یوازې دا چې په هېڅ درد یې ونه خوړ، بلکې پر سر په اوسپنه د وهلو ګواښ یې هم ورته وکړ. شهزاده له هر هغه چا سره ډېر ناوړه چلن کاوه چې د ده خپلواکي یې اخیسته او یا یې کار ته مجبوراوه. اخر پرېکړه وشوه چې باید د هوګو تر څارنې لاندې له یوې ښځې او یوه ناروغ ماشوم سره د سوالګرۍ لپاره کلیو ته ولاړ شي. دا وار هم شهزاده مخالفت وکړ او ویې ویل: زه نه ستاسې غوندې یم او نه هم در سره پیژنم. ناحقه د دې کارو امید مه راڅخه کوئ. ورځې په همدې ډول تېرېدې. د شهزاده ژوند دومره له فساده، ناوړتیا او غربته ډک شوی و چې ډېر کله به یې له ځانه سره ویل: ډېر بد مې وکړل چې ځان مې د زاهد د چاقو څخه خلاص کړ. اقلا اوس خو به دومره په عذاب نه وای. چې شپه به شوه بیا به یې خیالونو او خوبونو لمنه ونیوله او ټول رنځونه به یې هیر کړل. په خیال کې به یې لیدل چې په یوه ډېره پرتمین او ښکلې ماڼۍ کې د پادشاهۍ پر پلاس ناست دی او حکمونه چلوي. مګر کله چې به یې د خوب و خیال له نړۍ راووت، سر به یې خلاص شو چې له څومره زور، ځورونو او غمونو سره مخامخ دی. هوګو د هغې ورځې په سبا چې له شهزاده څخه یې ماتې وخوړه د غچ اخیستلو پرېکړه وکړه. له ځان سره یې وویل: تر ټولو د مخه باید داسې یوه وسیله پیدا کړم چې شهزاده او د هغه خیالونه به توهین کړم، سخت ریشخند به ووهم او د نورو په نظر کې به بې اهمیته کړم. که په دې کې هم ناکامه شوم، بیا به نو د داسې جرم تور پر غوټه کړم چې د عدالت منګولې پکې خښې شي. هوګو د خپل اول هدف د پوره کولو په هڅه کې شو. غوښتل د شهزاده پر ورون یو مصنوعي ټپ جوړ کړي، بیا یې د کانټي په مرسته څلور لارې ته بوزي او هلته یې فقر کولو ته اړ باسي. سوالګر د مصنوعي زخمونو د جوړولو لپاره د احاکو صابون او اوسپنې د زنګ مخلوط جوړوي او بیا یې په یوه تسمه پر خپلو ورنو تړي. د مخلوط له امله د پوست تر اغېزمنېدو وروسته پر ټپ شوي ځای وینه تویوي، بیا یوه زړه او خیرنه لته پرې پیچي. دوی غواړي لارویان د سوالګر پر زخم د سرطان خیال وکړي او عاطفه یې وپارېږي. هوګو په خپل دې کار کې د ځینو نورو هوکړه هم ترلاسه کړه، ځکه د مسګر تر اوسه لا پر سر اوسپنه د وهلو ګواښ سترګو ته کېده. د دغو دوو کسانو بې له کوم دلیله شهزاده د غلو له تمځایه لرې یو ځای ته یوړ. پر مځکه یې څملاوه او په داسې حال کې چې مسګر کلک نیولی و، هوګو یې پر ورانه مخلوط ور ومخه. سلطان لاس و پښې وهل او په چیغو یې ویل: که د پادشاهۍ پر تخت کېناستم، تاسې دواړه به غرغره کړم. خو هغوی پرله پسې لغتې او سوکان ورکړل. د شهزاده د وهلو په اوږدو کې د ماجون ځای هم سور شو او د کثیف غلو د ټپ جوړونې هیله هم پوره شوه. خو ناڅاپه یو بل غل راښکاره شو او د دوی پلان یې ورنیمګړی کړ. هغه له هغو غلو څخه و چې پر باړخویې غین یعنی غلام داغ شوی و. غلام چې یو ځواکمن او مټور سړی و، هوګو او مسګر پورې وهل. د شهزاده له ورانه یې تسمه خلاصه کړه او د مخلوط اغېزمن ځای یې پاک کړ. شهزاده وغوښتل د غلام په سوټي هوګو او مسګر ښه وډبوي، مګر غلام یې مخنیوی وکړ او ورته ویې ویل: